اویا روپے کیلو چینی خرڅولو د پاره پرانستي دکانونه واپس نن بنديږي. د های کورټ سټے آرډر نن بیا ختميږي. دغه د چینو خرڅونکي او د ضلع چارواکو په شمول د خوراک شوبې اهلکار هم په دې اړه د خبرونه ډډه وکړه. د خزانه شوګر مل منیجر طالمن خان وای چې د دوی پیداوار هم کم وو خو بیا یې هم څه برخه چینی په مختلفو ضلعو کې خرڅول. دوی دا هم وی چې 80% چینی په کمرشل طریقو خرڅېدل او 10% چینی عام عوام د استعمال لپاره وو چې عوام لپاره ارزان په 80 روپے کیلو ورکول. خو د 80% چینی په شربتو او په مټیانو کې استعمالیږي. 70,000 بورې جوړې کړې دي. 70,000 means 3,500 ټن. 3,500 ټن چې کوم دی دا ولکه چې نور مینونه جو هغه درته په یو شفټ کې جوړوي. ټیک ده زموږ دا غواړو څه نیګلیجبل دی دا د صوبه څه چې دا ستا یو ډیویژن چې دی هغه ته هم نه دی پوره. نو اسلام آباد های کورټ په هغه وخت کې داسې چلې وکړو چې دوی ته سټې ورکړه خو کنډیشنر چاته پی ایس ایم ته چې موږ به 25 تاریخه پورې به څه نه کوو خو تاسو به دا چینی په 70 روپے کیلو ورکوي. بیا په 19 تاریخ باندې بیا پیشي وه. 19 تاریخ باندې پیشي و نو هغه د سرکاري وکیل نه تپوس وکړو چې دا چینی په 80 روپے ورکوي هغه 80 روپے باندې څوک نه ورکوي. هغه چې نه ورکوي نو موږ خپل آرډر واپس والو او سټې ختم. د بیکرۍ یو دکاندار فهیم جان وای چې دوی په غټه بیه اغستل. موږ خو تقریبا میاشتې 15-20 بوره چینی لګېدو تقریبا خلسیل نه وروړو خلسیل مو ما ریټ خپل ریټ چلیږي او ما 80 روپے کیلو موږ د ملاویږي. اشفاق چې یو عام گاګ ته وای چې د چینی په سرکاري نرخ نو اغسته دی وای ولې سرکاري چینی له موږ نه ورو دکان نه وړو خو په 80 روپے کیلو چې تراشه 50 روپے کیلو شناختی کارت پډو کاپي غوسه نه مرغله. سخت کال په پښتونخوا کې چینی ډیر کم پیدا شوی وو ولې چې کروندګرو غنی شوګر مل نه ورکول. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی 1 نیوز پیښور.